روغتیا وزارت د حکیم الکوزي په درملو کې څه موندلي اعلان یې وکړ. د عامه روغتیا وزارت چې د حکیم الکوزي د کرونا وایروس ناروغۍ لپاره جوړ کړي درملو نمونه یې وړې وه، تر لابراتوارونو ارزونې وروسته یې دغه شیانو نمونه په ډاګه کړل چې په دغه درملو کې موندل شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د حکیم الکوزي درملو کې د لابراتواري معایناتو وروسته د اپین، مورفین، پاپویورین، کوډین، نوسکافین، انټونیوم، ګرویولنس او داسې نور مواد پیدا کړي دي. خو یاد وزارت بیا نه دی ویلي چې د درمل ګټور دي او که نه، او نه یې هم دا څرګنده کړې ده چې د حکیم الکوزي درمل جانبي عوارض لري او که نه. تېره ورځ د هغه بنسټ مشر چې د حکیم الکوزي درمل په وړیا ډول خلکو ته ویشي په خپله مرکه کې ویلي چې دا درمل 50 سلنه تاییدوي. سردار محمد همدرد په خپله مرکه کې زیاته کړې چې ما ورته وویل بیا یې مطلق رد کړی او یا یې تایید کړی. یادول وړ ده چې حکیم الکوزي د الاري چې د کرونا وایروس ناروغانو لپاره جوړ کړي درمل هیڅ جانبي عوارض نه لري او زرګونه خلکو ته یې ورکړي چې ورسره رغېدلي دي. اوس هم په زرګونه خلک د حکیم الکوزي د دغو درملو ترلاسه کولو لپاره دغه کلینیک ته ورځي.